حضرت عمارہ بن خزیمہ بن ثابت انصاری د خپل پلار نه روایت کوي، فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله تلبیه نه فارغ شو، یعنی تلبیه به وویل محرم بشو، د بیا به د الله جل شانه د رضامندۍ او د جنت دعا کوله او د هغه په رحمت سره به د جهنم نه د خلاصي پناه غوښتله. د دې حدیث روایت مسند شافعي کړی. محترم مسلمانانو ورونو، چې کله حج عمرې ته ځئ، لکه مخکې خبره کړې وه چې کله سړی احرام وتړي، 2 رکعته نفل وکړي، بیا هغې نه بعد تلبیه وویل، سړی محرم شو، په دغه وخت کې به دعا کول پکار دي. دې وخت کې الله جل شانو دعا قبله‌ای دعا چې ته غواړې، او خصوصا دغه دعا چې د الله رضامندي الله نه دا سوال کوي چې الله ما نه راضي شي، او هغه نه د جنت دعا وغواړي چې الله ما ته جنت را نصیب کړي، او بیا دا دعا وغواړي چې الله په خپل رحمت سره ما د جهنم نه خلاص کړي، ما ته پناه راکړي. نو خصوصا دا دعاګانې ډېرې کوئ. اسیم به احرام تړئ چې حج ته ځئ یا عمرې ته ځئ، او تلبیه هم چې وویلې محرم شوې نه، بیا دعا وغواړه، په دعا کې د جهنم نه پناه وغواړه، جنت الله نه وغواړه، الله نه د رضامندۍ سوال وکړه چې الله ما نه راضي شي، او د الله نه جنت سوال وکړه چې الله ما د جنت را نصیب کړي. نو دغه دعاګانې کوئ د نبي علیه الصلاة والسلام په طریقه باندې چې هغه کومه طریقه یې اختیار کړې ده. د احرام نه بعد 2 رکعته نفل کول، بیا تلبیه ویل، تلبیه دې وویلې محرم شي، بیا دعاګانې ډېرې ځان دپاره او د عالم اسلام دپاره وغواړه. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.